ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. درنو اوریدونکو السلام علیکم. داسې کسان مو لیدلی چې امیب ناروغي لري؟ پیچر سره په وینه ورسره کته کېدله او رنګ به تک زیړ شو، حتی داسې به کوټه کې راته سم راستله، بیا به زه ورته ورخطا شم. د امیب ناروغۍ نښې، ستونزې، اصلي علتونه او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟ د روغتیا او ژوند دا خپرونه همدا پوښتنې ځوابوي. امیب میکروبي ناروغي ده. په دوو شکلونو لیدل کیږي. لومړی په سیست یا پوخ کې او بل له سیست یا پوخ د باندې وي. دا میکروب له مختلفو لارو بدن ته داخليږي. خو د امیب ناروغۍ نښې، ستونزې او خطرونه کوم دي؟ په دې اړه زموږ همکارې وحیدې صابر له څو کسانو پوښتنې کړي. تاسو خپل ځان معرفي کړئ. ما نوم سمرګل ده. تاسو څه ناروغي مو درلود؟ دغه د انیب چنجه دغه ناروغي مې درلودله، بیا مې دوا واغسته، خو د زړه بدوالی او سره نور داسې درد زیات کوي، لکه نه سم کږېدی شو، نه جګېدی شو، نه ټیټېدی شو، ډېر به راکمه درد کوي. نه تاسو څوک امیب شوي وو؟ د ما خپله لور وه، هر وخت مې ماته ویلې چې نس مې درد کوي، نو په دې خاطر باندې څه حالات درلود؟ زیاتره وخت په کور کې پرته وه، ماته به یې ویلې چې نس مې ډېر درد کوي او د بغلونو مې ورسره خوږېږي، رنګ به یې زیاتره وخت تک زیړ ورسره، اکثریت خوراک به یې هم نه کوه. ما به خپله هم داسې شی نه شو ورکوی چې دی به هر وخت ژړلی چې نس مې ډېر درد کوي. پیچش هم ډېر درلود او تشناب ته چې به کله لاړه نه، د ډېر درد نه بیا د دې د پیچش سره په وینه ورسره کته کېدله، ډېر به ضعیفه شوه لور مې او رنګ به یې تک زیړ شو، حتی داسې به کوټه کې راته سم راستله، بیا به زه ورته ورخطا شم. دا مې ډاکټر ته ویوړه. تاسو کورنۍ کې څوک امیب درلود؟ زما یو کوچنی ورور وه، مرض علایه مې دومره وه چې تبه به یې ډېر کول، لړزه به یې ډېر کول، اشتها یې نه درلود، همیشه به د کولمو په درد باندې به او وزن یې ډېر کم و، ډېر شدید کولمو درد به یې درلودل. کله به هم چې ډاکټر ته ویل وزن نول به ویل به چې د امیب چینجې لري، ځکه دا داسې شدید درد لري د کولمو د لاسه. نوم د څه ده؟ بلاغه. څه ناروغي دې درلود؟ پیچش ډېر مشکلات درلود، بیا چې لاړم پس له معاینات ویل امیب شوی، اسهال هم ورسره تبه مې درلود، ځان درد هم وم، ډېر وضع خراب و. ډېر د یو شمېر کسانو په نظر د اشتیا کموالی، ګنګسیت او له اسهالاتو سره وینه راتلل د امیب ناروغۍ نښې دي. په کابل ښار کې د ماشوم د روغتیا په روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فهیم محمدي د نښو او خطرونو په اړه نور معلومات راکوي. مریض کې یو کسالت رامنځته کیږي، احساس د خستګي کوي، کانګې ورته پیدا کیږي او مریض ته د بطنی دردونه پیدا کیږي او اسهالات مریض ته رامنځته کیږي. که چیرې امیب تداوی نشي، یو کوشندت مریضي هم ورته ویلی شو. ولې؟ خپل ځینې اختلاطات دي چې خپل په اماو کې ورکوي، خپل مخاط د اماو د بین وړي، اسهالات رامنځته کیږي. نو په دې صورت کې مریض مایعات د خپل د وجود د لاسه ورکوي، بالاخره مریض به حال او د بین ځي. او یو د اماو خارج کمپلیکیشن دي چې مونږ وایو، هغه امیب اپسیګانې په جګر کې دي رامنځته کیږي، په زړه کې کېدای شي رامنځته شي ندرتان، په شیشو کې کېدای شي چې په ندرت شکل باندې، او په مغز کې هم کېدای شي چې رامنځته شي. هغه کومه دوراني سیستمونه چې دي د دې د لارې د امیب فعال شکل داخله کیږي، او هغه کومه ځایونه چې دې ته ډېر خوښ دي، مثلا جګر دی، مغز دی، مغزم په ندرت البته ریه ده، دوی کې ځای په ځای کیږي او د خپل هغه تخریبه پروسې ته ادامه ورکوي. د ډاکټر په وینا کسالت، ګنګسیت، د اشتیا کموالی او خوني اسهال د امیب ناروغۍ نښې دي. که تداوی ونشي، دا میکروب د وینې له لارې ځیګر، دماغ، کله انسږو یا زړه ته هم رسیږي چې د مرګ خطر لري. خو پوښتنه دا ده چې ولې یو تعداد کسان په امیب ناروغۍ اخته کیږي؟ د امیب ناروغۍ په اړه صحیح معلومات نه لرو، زموږ په کورنۍ کې څوک داسې نیولی هم نه ده چې معلومات ولرو چې امیب د څه نه پیدا کېږي، علت باندې نه پوهېږم. امیب چینجه دا د ناپاکه ترکاري نه، ناپاکه اوبو نه، ناپاکه میوه نه، چې هر څه ناپاکه وي دغه نه پیدا کېږي. زیاتره چې سړی استفاده وکړي ناپاکه شي، نه دغه نه پیدا کېږي. وخت چې تاسو میوه ونه مینځئ، پوسته یې کوئ، خپل تاسو لاسونه میکروبي شوي یعنی مردار شوي وي، بیرته په هغه مردار لاسو باندې بیرته هغه میوه خورئ،
که تاسو بیا خپل لاسونه پریمنځئ نو تاسو پیش هغه پوسته کولو کو هغه میوه خپل میکروبي کړی دی نو دا باعث د بعضی امراض د معدې ګرځي باعث د امیب مثلا ډېر بد مرض دی ګرځي. یو شمېر کسان د امیب ناروغۍ له اصلي علتونو نه خبره دي. ځینې بیا غیر صحي یا ناپاکې اوبه څښل او نامنځلې میوې یا سبزۍ او ترکارۍ خوړل د دې ناروغۍ اساسي علتونه ګڼي. ډاکټر یې د اصلي علت په اړه معلومات راکوي. سبب د امیب یو پروتوزوا ده په نامه د انتا امیبا هیستولایتیکا په نامه ده چې دا په درې شکل ده. یو فعال یو غیر فعال نیمه فعال. دا زیاتره په هغه کورنیو کې په هغه اشخاصو کې رامنځته کیږي په خلکو کې چې نفوس زیات وي په فامیل کې حفظ الصحه نه مراتیږي. کوم وخت کې چې غذا ترکاری او به میوه په دې ملوث وي شمالي وړي هم انتقالوي میوه هم په سره ملوث کیږي نو مونږ یو مړه مثلا اخلو سپینوي چې وینینځو مخکې دغه نه دغه زمونږ لاس هم سره تماس پیدا وروسته دغه هغه سپینه شوی مړه مونږ د خپل په دغه مانتان لاس کې نیسو وروسته دغه خو بیا هم مانتان ده نو کوم وخت چې دا ملوثي او دا یو سالم شخص اخري او دا په اماو کې د خپل په فعال شکل باندې تبدیلیدل شي او د خپل هغه تخریبي شکل یعنی اراز او تولید د انسان په وجود کې راځي. درنو اوریدونکو تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي او موضوع یې د امیب ناروغۍ په اړه ده. که غواړئ د کومې روغتیایي ستونزې یا ناروغۍ په اړه خبرونه درته جوړه کړو زموږ همکارانو ته د ټلیفون په دې شمېره زنګ ووهئ 0 د روغتیایي کارپوهانو په باور د امیب ناروغۍ اصلي علت د امیب میکروب دی. په چاپیریال کې امیب او نور ډیر میکروبونه شته چې د بادونو یا شمال په وسیله انتقالیږي. په اوبو او خړو کې لویږي. دا میکروب د سر لوڅو ساګانو ډنډونو او ویالو د اوبو څښلو نامنځلو تازه میوو او ترکاریو غیر صحي خوراکونو او تشناب ته له تګ وروسته په نامنځلو لاسونو د خوراک له لارو بدن ته داخل او د ناروغۍ سبب کیږي. خو خلک د دې ناروغۍ پر مهال کومې کورنۍ درملنې کوي؟ سپرغل مخراله سوري دې سپرغل خوري بس پس له سوري دې چې سپرغل مې وخته به درد آرام شي سومدم پس ته به برته شروع شي هم د منځ نه وتلنه د کلکو شي نه د غوښې نه د غټې غوښې نه دینه مکمل پرهیز او هګۍ نه لوبیا نه خود د مې ورته نه ورکول سخت خواړه بالکل پرهیز ورنه ځکه چې امې به جوانی بادیان د ګوټي مون خدا شیان ټول مکسو به مکسر نه باسي جوړو اکثریت وخت به مې دا ورکول او به مې جوش ورکول یا به مې مدني ورکول. و موریدل یو شمېر کسان د امیب ناروغۍ پر مهال کورنۍ درملنې کوي یا له ځینو خوراکونو پرهیز کوي. ډاکټر د دې کورنیو درملونو تاوانونه او ګټې راته وایي. کومه ګیاهانې کومه کورني بوټي چې دي دواګانې چې دي د امیب د منځه د وړلو کې کوم رول نه لري خاص صرف هغه بعضې اعراض چې دي د یو څو وخت دپاره کم مدت دپاره آرامه کوي نو دوی د فکر کوي ولا چې امیب د منځه لاړو ولې امیب اصل کې د منځه نه ده کوم وخت کې چې اعراض یو مریض ته رامنځته کېږي زر ته زر دی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې خپل یو تداوي لري تداوي ته ادامه ورکړي تر څو چې دا د بین لاړ شي. د ډاکټرانو په باور له امیب ناروغۍ سره زړه بدوالی او اسهالات وي. په کور کې جوش سړې شوي اوبه څښل، نرم خوراکونه لکه شوله، شوروا، د وریجو اوبه او د ترکارۍ شوروا ګټه لري. د بدن مایعات پوره کوي او د کمخونۍ په مخنیوي کې مرسته کوي. مګر ګیاهي بوټي کېدای شي موقتي درد کم کړي، خو ناروغۍ نه پرې تداوي کیږي. په ناروغۍ اخته کس د روغتون او ډاکټر ته لاړ شي، څو تداوي شي او ناروغي پرمختګ ونه کړي. یو تعداد کسانو ځینو ټکو ته په پام له امیب ناروغۍ مخنیوی کړی. خبرې به یې واورو. ماشومان نوکان هفته په هفته خلم او پاکي صفایي زیات ساتم. شکر الحمدلله زیات مریضیږم نو ماشومان ته دا مې ورته ویلم چې څه خورئ تاسو به خدري د پی وینځي او کشوي به بیا به خورئ چې دا میکروب د ناروغي پیدا کوي امیب چنجه پیدا کوي دیک سکو هر صفاک صفات تشنم نه چروز لاس وینځو پاکي صفایي سمونی میمان دی کنه.
ما نوم عبدالعزیز منګل دی د چهاراسي د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. هر وخت چې میوه زه کور ته وړم نو کور کې مې ماشومانو ته خپل کور والا ته ویلي دي چې اول تاسې میوه په اوبو باندې مینځئ پاکه سوتره د پوستکي سره، لکه مالټه وي، لکه انار وي، لکه مڼه وي، لکه امرود وي، په امثال د دې ډېر شیان. کله چې پوستکی پاک شي بعد هغه نه چې ته هغه پوسته کې نو د تا لاسونه میکروبیني وي او خپله میوه هم ملوث کېږي نه، ځکه تا پیشې مینځلې وي. انشاءالله چې دغه شیان کنټرولوم تر اوسه پورې ما په فامیل کې څوک هم مشکل نه لري او نه پیدا شوی دی. امیب ناروغي څه ده؟ موږ په خپله په مکتب کې مطالعه کړې ده او د مخنیوي لپاره موږ ډېر هڅې کوو. ترکاري چې موږ ټولوو پاکوو، بیا 1 ساعت مخکې 1.5 ساعت مخکې پټاس کې اچوو، که پټاس نه له مالګې هم استفاده کوو. یو تعداد کسانو چې تشناب ته له تګ وروسته او له ډوډۍ خوړلو مخکې لاسونه په پاکو اوبو او صابون مینځلي وو، تازه میوې یې اول پاکې مینځلې او بیا خوړلې وي، سبزۍ او ترکارۍ په کلورینو یا مالګه کې مینځلې وي، جوش شوې سړې اوبه یې څښلې. د امیب په شمول یې له ډېرو نورو ناروغیو هم مخنیوی کړی و. ډاکټر محمدي د دې ناروغۍ د مخنیوي په اړه ځینو مهمو ټکو ته اشاره کوي. باید حفظ الصحه مراعات شي. حفظ الصحه په معنا دی چې یو شخص رفع حاجت ته ځي، وروسته دغه نه بیت راوځي، صابون باندې لاس پرېمنځي، بیرون کار کوي راځي لاسونه پرېمنځي، مخ پرېمنځي، لباسونه تبدیله کړي او د کور په پاکوالي کې باید توجه وکړي. ترکاري ښه پرېمنځي، په مالګه کې یا پایدین دیو کې باید وینځل شي. د اوبه کوم ظرف کې چې دی د څښلو دپاره دا باید لوڅ پاتې نه شي، سر یې وپوښل شي. د وروت اوبه، د سین اوبه، د کاریز اوبه ښه جوش ورکړل شي، وروسته دغه استفاده وشي که فلټر نه لري. ولې اکثره مناطقو کې فلټر نشته دی، نو په دې شکل کولی شي چې دوی دغه د خپل اوبه صحي کړي او وڅښي او د باسي شوي غذاګانو څخه ډډه وکړي. په مجموع کې چې ټولې میوې وینځل شي، وروسته دغه پوست شي، یعنی شق شي، وخوړل شي ښه وي. مثلا کیله ده پرېمنځل شي ښه ده، مڼه ده، هندوانه ده، ناک دی، انګور، زردالو دی، هر هغه میوه چې خوړل کېږي پرېمنځل شي، وروسته د وخوړل شي، دا به ښه وي او د عامې په جلوګیري کې رول وبوي. امیب میکروبي ناروغي ده. کسالت، بیشتیاهي، زړه بدوالی، د نس درد او خوني اسهال یې مهمې نښې دي. که پرمختګ وکړي دا میکروب د وینې له لارې ځیګر، دماغ یا ان سږو او زړه ته رسیږي چې د مرګ سبب کېدی شي. امیب د غیر صحي خوراکونو او ناپاکو اوبو څښلو له امله د خولې له لارې بدن ته داخليږي. د ډاکټر په وینا که له ډوډۍ خوړلو وړاندې او تشناب ته له تګ وروسته لاسونه په پاکو اوبو او صابون ومینځو، د سرلوڅو، څاګانو یا ویالو او لښتیو اوبه جوش او سړې کړو، په پاکو سرپټو لوښو کې وساتو او استفاده ترې وکړو، نوکان ډېر وخت اوږده پرې نږدو، سبزۍ او ترکارۍ 3-4 ځله په پاکو اوبو ومینځو، بیا په یو لویه کاسه یا لوښي کې په اوبو کې کېږدو، یوه کاشوغه مالګه یا یو سرپوښ کلورین کې واچوو، 10 دقیقې یې پرېږدو، بیا اوبه پرې تېرې کړو. تازه پوست لرونکي او بې پوسته میوې هم له خوراک مخکې پاکې ومینځو. د امیب په شمول به مو له ډېرو نورو ناروغیو هم مخنیوی کړی وي. درنو اوریدونکو، د روغتیا او ژوند د خپرونه د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړه شوې وه. زموږ دا او نور ټولې تعلیمي خپرونې په تجلی ټکی AF انټرنیټي پاڼه کې لوستلی او اوریدلی شئ.